الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الكونين وفخر المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. خوږو او قدرمنو حاضرینو، تیر درس کې موږ او تاسې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې د قرآن کریم د حفظ او د حفاظت او د ساتنې هغه طریقه او طریقه کار بیان کړو. نن به موږ او تاسې د حضرت عثمان ابن عفان جامع القرآن ذی النورین رضی الله تعالی عنه په زمانه کې د قرآن کریم حفاظت بیان کو. کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له دنیا نه رحلت وکړ او سترګې یې پټې کړې، بیا خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو خلیفه سو. هغه ډېر کم وخت خلافت کړی ده او له هغه نه وروسته چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات سو، نو بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو خلیفه سو. کله چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو خلیفه سو، هغه چې خلافت وکړو او هر کله چې هغه شهید کړی سو، له هغه نه وروسته په درېیمه مرتبه کې حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه دا د مسلمانانو خلیفه وټاکل سو. عثمان هغه څوک و رضی الله تعالی عنه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوه مبارکې لورانې یوه په بله پسې ده ته په نکاح باندې ورکړې وې. یو ځل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه لور په نکاح باندې ورکړه، بیا وروسته چې هغه وفات سوه، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم عثمان صاحب ته دوهمه لور په نکاح باندې ورکړه. بیا چې کله هغه وفات سوه، بیا هغه بخاري شریفه کې حدیث ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ای عثمانه، د ما درېیمه لور سته، نو که چیرې درېیمه لور ما لرلی هغه مې هم تا ته درکوله، ځکه ته دومره په ما ګران یې. د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه مناقب او د هغه فضائل او د هغه منقبت او فضیلت دا دومره زیات ده چې د بیان تر عدد او تر انحصار لاندې نه راځي. یعنې د ما دا غریبه او خواره ژبه به څه وکولی شي چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه غوندې شخصیت تعریف او پیژندنه خلکو ته وروکړي. خو دلته چې کله عثماني پیر او عثماني دور راغی او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو خلیفه سو، نو د اسلام د مقدس دین هغه ساحه چې وه دا په دې وخت کې ډېره پراخه سوې وه. داسې پراخه سوې وه چې ډېر فتوحات مسلمانانو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په وخت کې کړي وو. کله چې عثمان رضی الله تعالی عنه راغی، نو بیا هم یو څه فتوحات وسوه. د مسلمانانو د اسلامي امپراتورۍ هغه سرحداتو تقریبا د روم او د فارس تر سیمو پورې ورسېدل، او په ایران کې هم د اسلام هغه مقدس او پاک بیرغ رپول سو، او مسلمانان ایران ته هم ورسېدل او د هغوی هغه آتش پرست دین یې د اسلام په مقدس دین باندې بدل کو، او د روم امپراتوري ته هم اسلام ورسېدو. نو مسلمانان ډېر لرې لرې ورسېدل او ډېر خواره واره ورسېدل. په دې وخت کې دلته خو قرآن کریم په 7 قرائتونو باندې په 7 طریقو باندې نوشته سوی و. نو هغه 7 قرائتونه چې کوم مشهور دي بیان به یې بیا په راځي درس کې یا په بل درس کې انشاءالله موږ او تاسې سره کوو. نو قرآن کریم مسلمانان چې به کله لرې لرې ولاړو، د ایران سیمو ته به ولاړو او د روم سیمو ته به ولاړو، هلته به یو راوي د قرآن کریم یو قسم تلاوت کاو، بل راوي به بل قسم تلاوت کاو. نو د دوی دواړو ترمنځ به یو اختلاف پیدا سو، بیا به دوی اختلافات سره کول. یو به ورته وویل چې دا د تا قرائت نه ده صحیح، بل به ورته وویل چې دا د تا قرائت نه ده صحیح. اختلاف جوړ و، منازعه به جوړه وه، مشکلات جوړېدل، دغه تکلیفونه دا روان و. حتی چې په مدینه منوره کې خپله په مدینه منوره کې هم د مسلمانانو ترمنځ په دغه 7 قرائتونو باندې اختلافات راتلو. ځکه یو به د یو استاد له قرائته چې قرآن کریم یاد کړی و، بل به د بل استاد له قرائته یاد کړی و، په لغت او یا په
کوم صیغه یا په کوم عبارت او په اعراب کې به څه اختلاف موجود و. مثلا یو به ویل وای ته وګوره الی العظام ودغه آیتونو ودغه اډوکو ته کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. هغه بیان د حضرت عزیر علیه السلام شراجي کیف ننشزها، بل به ویلو کیف ننشزها. دواړه قرائتونه صحیح و مګر بیا به هم اختلاف موجود و. نو خلق سره پکې خوابدي کېدل. نو په دې وخت کې حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه صاحب سر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا یو صحابي ده حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه نومیږي. مسلمانانو حذیفه ابن یمان هغه صحابي و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راز ملګری و. صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د ده لقب و. چښتن د راز ملګری د راز د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیه السلام به دته خپل پټ رازونه او هغه پټې پټې خبرې دا بیانولې او دا به د نبي علیه السلام ډېر نږدې ملګری و. کتابونو لیکلي دي د سیرو کتابونو او تفاسیرو لیکلي دي چې حضرت حذیفه ابن یمان هغه سړی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو منافق دته ورښوولی و او دته به یې ویل چې پلانکی منافق ده او پلانکی منافق ده او پلانکی منافق ده. پټ پټ یې ټول منافقان دته ورښوولي وو چې په ظاهره باندې مؤمنین او مسلمانان دي او په باطن کې چې ده غیر مسلمانان او کافران دي او د خدای له دین سره چندانې علاقه نه لري. دا یې ورښوولي وو. او بل به د مصلحت له مخې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي وو چې دا خبرې چې زه تاته کومه دا ټولې خبرې خلکو ته مه که. دا خو د ته د ما د راز ملګری یې او ته د ما هغه ملګری یې. هر څوک یو داسې ملګری لري چې ځینې پټ پټ رازونه او پټې پټې خبرې دا ورته بیان کړي. دا داسې یار نه و لکه هغه یار چې د هغو په حق کې رحمان بابا ویلی دي وایي د زړه راز د یار ته مه وایه رحمانه، هغه یار به یار لري تا به رسوا کی. او یا د هغه په باره کې شمس تبریز رحمت الله علیه ویلی دي وای ای برادر راز خود هرگز مگو با یار خویش، یار را یاری بود از یار یار اندیشه کن. وای ای وروره خپل د زړه راز خپل یار ته هم مه وایه، ځکه چې د یار به د بیا بل یاري او د هغه به بیا بل یاري، یو بل ته به یې سره بیانوي د تا راز به افشا سي. دا داسې یار و چې د خدای د حبیب یار و. حذیفه ابن یمان و. رسول الله ورته ویلي و چې د ما پټې خبرې به چاته نه کوي او ده به هم د رسول الله په فرموده باندې مطابق خپلې خبرې له ځانه سره ساتلې او چاته به یې نه کولې. بیا کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات سو بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي غوښتنه ځینې وکړه چې ای حذیفه ابن یمانه د نبي علیه السلام هغه پټ رازونه او کیسې خو له تا سره وې، ما ته خو دا منافقین راوښیه. وایي حذیفه ابن یمان ورته ویلي چې ما ته مې حبیب رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې د ما رازونه او پټې خبرې دا به چاته نه بیانوي. نو هغه منافقین یې نه ورښوو. وجه دا وه چې نبي علیه السلام مصلحتونه په نظر کې نیولي وو او د مصلحت له مخې به یې نه ورښوو. نو دلته څه وسو؟ حذیفه ابن یمان بیا کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زمانه راله، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات سو، د ابوبکر رضی الله عنه زمانه تېره سوه، عمر فاروق زمانه چې راله، بیا به کله چې په مدینه منوره کې څوک مړ سو یا به وفات سو بیا به حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پوښتنه وکړه چې تاسې وګورئ د دې سړي جنازې ته حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه ورغلی ده او که نه ده ورغلی. ځکه حذیفه ابن یمان د جنازې د لمانځه ډېر پابند انسان و او په ثواب کې به یې خامخا ځان شریکاوه، خو د چا جنازې ته چې به ورنغی نو دا به معلومېدله چې دا سړی منافق ده او ده ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورښوولی ده، اوس یې دی جنازې ته نه ورځي. بیا به چې په کومه جنازه کې حضرت حذیفه ابن یمان نه و هغې جنازې ته به حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم نه ورتو او دا به یې ویل چې حذیفه ابن یمان جنازې ته نه ده ورغلی، نو معلومه ده چې په دې سړي کې څه مشکل سته، نو زه هم جنازې ته نه ورځم. بیا به نه ورغی. نو دا حذیفه ابن یمان د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه په زمانه کې په جهادونو او له کفارو سره په جنګونو کې مصروف و چې له جزیرة العربه چې را روان سو
او دغه جهاد او د اسلام ساحه پراخېدله او پراخېدله. کله چې دغه د منځنۍ اسیا په استقامت باندې د قفقاز د غرونو په طرف کې دلته یوه سیمه ده د اذربایجان او د ارمنستان په نامه باندې. دلته چې حذیفه ابن یمان راغی ارمنستان او اذربایجان ته راورسېدو د قفقاز د غرونو په استقامتو او له جزیرة العربه چې اسلام دغې سیمې ته راورساو، نو دلته چې ګوري مسلمانان چې هغه مؤمنین دي او ایمان یې راوړی او د ده ملګري دي، یو په یوه قرائت باندې قرآن کریم لولي، بل یې په بل قرائت باندې لولي، او یو ورته وایي چې د تا قرائت غلط ده، دا بل ورته وایي چې د تا قرائت چې ده غلط ده، د ما قرائت صحیح ده. نو دلته یو مشکل او یوه نزاع ویره پیدا سوه چې موجوده شي. نو کله چې حذیفه ابن یمان بیرته له اذربایجان او له ارمنستانه چې ور وګرځېدو او مدینې منورې ته ور ورسېدو، نو هلته حضرت عثمان ابن عفان ته په منډه او په بیړه باندې ورغی او ورته کېنوست او دا یې ورته ویل چې ای حضرت عثمان ابن عفانه رضی الله تعالی عنک، ای د مسلمانانو خلیفه، ای ذی النورین، تا ما یو عرض راوړی ده او یو مشکل راوړی ده، هیله ده چې ته به یې راته حل کړې یا بیا را سره بیان کې او دا به سره پرې وغږېږو او مشوره به سره پرې وکړو. دلته حضرت عثمان ابن عفان ورته ویل چې مشکل څه شی ده؟ وایي ده ورته ویل چې زه خو تللی وم ارمنستان ته، اذربایجان ته او نورو سیمو ته ولاړم، هلته مسلمانان را سره وو، صحابه کرام د رسول الله را سره وو، یو به په یوه قرائت باندې قرآن کریم ویل، بل به په بل قرائت باندې قرآن کریم ویل، نو دلته به یو بل ته د خطا او د غلطي نسبتونه سره کول، حتی د کفر فتواوې به یو په بل سره لګولې، نو اخر ته به یوه نزاع سره رامنځته سوه. زه په دې پوهېږم چې خدا نخواسته که دا موضوع په دغه حال باندې پاته شي، کیدای شي مقصد یوه نزاع د مسلمانانو ترمنځ اختلاف پیدا شي. نو عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې زه دا ډېر وخت کېږي تر تا مخکې لا زه په دغه سوچ او په دغه فکر کې وم. نو راځئ چې دا د قرآن کریم نسخه یې وکړو او طریقه یې وکړو او په یوه طریقه باندې قرآن کریم ولوستل شي او هغه متواتر شي. نو دلته څه وسو؟ دلته حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه صحابه کرام را وغوښتل، شورا یې دایره کړه، ټول سره پې کېناستو، نو دغه مشکل یې سره مطرح کړو او په دې باندې یې غږېدا پیل کړه. کله چې شورا دایره سوه او نظرونه وویل سو په دې باره کې، نو اخر اتفاق فیصله په دې باندې وسوه چې د قرآن کریم له ټولو نسخو څخه به یوه نسخه انتخابوي او یوه به غوره کوي او یوه به سره جوړوي او ترتیبوي به او مصحفونه به ځینې لیکي او بیا به یې نورو سیمو ته استوي او لیکي. نو دلته څه وسو؟ دلته چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه څلورو نفرو ته وظیفه ورکړه. حضرت عثمان څلورو نفرو ته وظیفه ورکړه چې تاسې به دا کار کوئ چې قرآن کریم به یو ځل بیا سره راجمع کوئ. په هغو کې یو بیا هم حضرت زید ابن ثابت انصاري رضی الله تعالی عنه، دوهم صحابي چې له هغه سره ملګری و حضرت عبدالله ابن زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه، دریم صحابي چې په دې صحابه کرامو کې موجود و هغه حضرت سعید ابن العاص رضی الله تعالی عنه، څلورم صحابي چې په دې صحابو کې موجود و هغه حضرت عبدالرحمن ابن حارث ابن هشام رضی الله تعالی عنه. تفاسیرو او سیرو لیکلی ده. دغه څلور صحابه کرام حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه، حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه، حضرت عبدالرحمن ابن حارث ابن هشام رضی الله تعالی عنه، حضرت سعید ابن العاص رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه ورورو او د عاص ابن وائل زوی. دغه څلور نفر حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه مشخص کړو او د قرآن کریم د ترتیب لپاره یې وټاکل. نو دلته دا څلورو مشوره سره وکړه چې راځئ داسې به وکړو هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نسخه چې له ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره پرته وه او زید ابن ثابت او عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنهما را جمع کړې وه، نسخه بیا حضرت عمر ته په لاس ورله، د هغه بعد حضرت حفصې ته په لاس ورله، ام المؤمنین حضرت عمر صاحب لور وه، حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي وه. راځئ چې حفصې ته حال ور ولیږو او دا ورته ووایو چې هغه نسخه د قرآن کریم موږ ته راکړه، موږ چې کله دلته نور آیتونه سره راجمع کو او دا خپل هم راجمع کو او له خلکو له کورو یې راوباسو او ټول سره رایوجی کو، د تا له دغې نسخې د قرآن کریم سره چې دا له تا سره د دې سره به یې تطبیق کو. کله چې موږ تطبیق کړه او یوه نسخه هم جوړه کړه، تا ته به خپله د قرآن کریم نسخه
بیرته کور ته در ولېږو ای حضرت حفصې رضی الله تعالی عنکې. نو کله چې دغه خبره دوی حضرت حفصې ته ور ولېږله، حضرت حفصې هغه قرآن کریم دا ورته راولېږو. دی چې قرآن کریم راواخیست له ځانه سره یې کېښو او بیا یې هم د مدینې منورې په خلکو کې اعلان وکړو او دا یې ورته وویل چې له هر چا سره چې قرآن کریم نسخه او یا کوم آیت لیکلی پاتی هغه آیت دې راوړي موږ ته او موږ هم دغه قرآن کریم ځینې ترتیبوو. نو په دې کې هر چا خپلې نسخې راوړې د قرآن کریم او هغه نوشتې یې راوړې، هغه آیتونه یې راوړل. دوی به شاهدان پې تېرول، شاهدانو به شاهدي ادا کوله چې دا د رسول الله تر مخ ولیکل سو او بیا به دوی له خپلو یادو قرائتونو سره تطبیقاوه او بیا به یې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له نسخې سره ترتیباوه او له هغه بعده به بیا بیرته لیکل. دغه موضوع روانه وه. قرآن کریم چې ټول ولیکو هغه نسخه یې بیرته هغه حضرت حفصې رضی الله تعالی عنها ته ور ولېږله. د دین اصول چې د حضراتو دا څلور دي: کتاب الله، سنت الرسول، اجماع الامت او قیاس. یعنی موږ چې په دین کې منو څلور شیان منو، یعنی څلور شیان موږ د اصل په توګه او د دلیل په توګه باندې ګرځولی سو. یو د خدای کتاب جل جلاله کتاب، یعنی هغه قرآن عظیم شان د الله جل جلاله کتاب، دا د موږ د دین د فیصلې معیار ده. دوهم د نبي علیه السلام احادیث مطهره چې هغه صحیح احادیث سندن، هغه احادیث د قرآن کریم پسې دوهم اصل په دین کې هغه احادیث دي. دریم اصل د امت اجماع ده. که څه شی په قرآن کریم کې موږ کوم دلیل پیدا نه کړو، په احادیثو کې پیدا نه کړو، دریمه خبره دا ده چې موږ بیا په اجماع د امت کې غواړو. بیا چې اجماع د امت کې پیدا نه کړو، بیا په قیاس کې غواړو. نو په قیاس کې هم هغه قیاس چې مستنبت وي او مستخرج وي له قرآن کریم او له سنت الرسول او له اجماع د امت څخه، په دې کې به موږ بیا مسئله پیدا کوو. بیا نور هغه موارد دي لکه د عرف تعامل، لکه استحسان، لکه استصحاب الحال او دغسې نور شیان چې کوم دي، په دې باندې به بیا وروسته انشاءالله موږ او تاسې غږیږو. اوس دغه څلور اصول د دین دي. که څوک دین مني دا څلور اصول به ټول مني. اجتهاد به هم مني، اجماع د امت به هم مني، احادیث د رسول الله به هم مني، قرآن کریم به هم مني. نو که څوک صرف قرآن کریم او حدیث مني او له هغه را په دې خوا د امت اجماع نه مني او قیاس مستنبت من هذه الاصول الثلاثه نه مني، نو دغسې ده دا معنا چې د دین دوه اصله مني دوه نه مني. دین په څلورو حصو ویشل سوی، په څلورو اصولو دوه اصله یې مني د شریعت او دوه اصله یې نه مني. دا ښه کار نه ده. موږ په خپله څلور سره اصول د دین منو، څلور سره اصول د شریعت منو او دا د موږ مذهب ده. اوس خبره دا ده دلته اجماع د امت په دې باندې منعقده سوه چې دغه قرآن کریم چې دا موږ ولیکو دغه څلورو صحابهو د حضرت عثمان رضی الله عنه په مرسته باندې هغه څلورو صحابهو چې هغه وظیفه ورته سپارلې وه، دغو چې کله دا قرآن کریم ولیکو نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه امر وکړو او دا یې وویل چې له دې قرآن کریمه چې تاسې اووه نسخې تیارې کړئ. بعضې تفاسیرو مشهوره خبره دا ده چې له قرآن کریم چې 5 نسخې تیارې سوې، 5 کتابونه یې ولیکل دا یو شان ته په دا یو رقم باندې. او تحقیق قول دا ده چې 7 نسخې، مقصد حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه 7 نسخې د قرآن کریم د دغو صحابو په کومک باندې تیارې کړې. یوه نسخه مکې مکرمې ته د قرآن کریم ور ولېږله او بله نسخه بحرین ته د مسلمانانو د استفادې لپاره ور ولېږله، دا یې 2. دریمه نسخه د قرآن کریم چې دا شام ته ور ولېږله چې دا سوریه ده، دا یې 3. او 4مه نسخه یې یمن ته ور ولېږله، دا یې 4. 5مه نسخه یې بصرې ته ور ولېږله، د عراق د بصرې ښار ته. 6مه نسخه یې د کوفې ښار ته ور ولېږله. 8مه نسخه یې په مدینه طیبه کې پاته سوه. نو دغه 7 نسخې د قرآن کریم دا دوی تیارې کړې. وروسته له هغه حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه امر وکړو چې ټولې نسخې نورې د قرآن کریم چې کومې دي دا راټولې کړئ او د دې لپاره چې په یوه ځای کړو او د احترام په خاطر باندې یې وسوځو او پاکې ایرې پاک ځای غورځارې کړو. بیا له هغه بعده د
د قرآن کریم هغه آیتونه چې له چا سره موجود وو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې لیکل سوي وو، له هغه په دې خوا چې چا لیکلي وو. قرآن کریم هغه قرائتونه چې خلکو ځینې لیکلي وو، هغه طریقې مختلفې چې لیکل سوي وې، دا ټول سره راجمع سو او راجمع سو او راجمع سو، نو بالاخره ټول سره یو ځای کړو او له هغه بعد یې ټول وسوځول. صرف د قرآن کریم 2 نسخې پاتې شوې، چې یوه نسخه مکې مکرمې ته ولېږله، بله نسخه شام ته یا سوریې ته ولېږله، درېیمه نسخه بحرین ته ولېږله، څلورمه نسخه یمن ته ولېږله، پنځمه نسخه کوفې ته ولېږله، شپږمه نسخه بصرې ته ولېږله، اومه نسخه په مدینه منوره کې پاته سوه. دغه 2 قرآن کریمونه دغه ایتي جوړ سو او دغه ترتیب سو، او له دغو چې مخالفت اجماع د امت په دې راله چې له دغو چې مخالفت چې ده دا ناروا ده او دا نه ده صحیح. په دغه رقم رسم الخط باندې به قرآن کریم لیکل کېږي او په دغه رقم رسم الخط باندې به قرآن کریم لوستل کېږي او په دغو الفاظو باندې به لوستل کېږي. دا د قرآن کریم هغه مجمع علیها طریقه، هغه متفق علیها طریقه، او په اجماع د امت باندې دغه د قرآن کریم دغه طریقه حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه دغه د قرآن کریم طریقه دغه جوړه کړه او دا یې ترتیب کړه. اوس نو له هغه را په دې خوا قرآن کریم د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه په هغه قرائت باندې، په هغه طریقه باندې او په هغه رسم الخط باندې او په هغه نوشته باندې دا را روان ده او دا په تواتر سره تر موږه پورې را رسېدلی ده. او بله خبره دا ده چې د قرآن کریم تعریف، اوس قرآن کریم څه شي ته ویل کېږي؟ القرآن هو الكتاب المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة. د اصول فقه کتابو د قرآن کریم تعریف لیکلی ده. قرآن کریم څه ته ویل کېږي؟ القرآن قرآن کریم چې ده هو الكتاب المنزل، دا قرآن کریم چې ده هغه کتاب ده چې نازل سوی ده على الرسول پر رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم باندې، المکتوب فی المصاحف چې هغه لیکل سوی ده په مصحفونو کې، المنقول عنه چې نقل سوی ده لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه نقلا متواترا په متواتر نقل سره را نقل سوی ده بلا شبهة بې له شک او له شبهې. د تواتر نقل د قرآن کریم خو موږ تاسې بیان کو چې کوم صحابي به د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مخ د قرآن کریم آیتونه لیکلي وو، بیا به هغه آیتونه له ځانه سره ایښي وو، بیا به یې زید ابن ثابت ته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په وخت کې راوړو، بیا به چې زید ابن ثابت وکتل، بیا به چې د ده کوم آیتونه یاد دي د ده خو ټول یاد وو، نو له هغو سره به یې مقایسه کړو او له هغو سره به یې تطبیق کړو. له تطبیقه وروسته بیا 2 شاهدان راوغوښتو. هغه صحابي ته به یې وویلې چې ته ورسه 2 شاهدان راوله او په دې باندې شاهدان ګواهان تیر که چې دا نسخه دغه نوشته دا ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست و چې دا ما ولیکل. بیا به یې 2 شاهدان راوست، بیا به شاهدانو شاهدي ادا کړه، بیا به له شاهدي بعد بیا وروسته نوشته سو. نو قرآن کریم چې ده هو الکتاب المنزل علی الرسول، دا هغه کتاب ده چې نازل سوی ده پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، المکتوب فی المصاحف چې لیکل سوی ده په مصحفونو کې، المنقول عنه نقلا متواترا چې نقل سوی ده له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه په نقل متواتر سره بلا شبهة بې له کوم شک او له شبهې. اوس دا قرآن کریم چې ده وهو اسم للنظم والمعنى جميعا، صاحب د حسامي لیکلی دي چې قرآن کریم چې ده دا نوم ده لپاره د نظم او د معنا د دواړو، یعنی د قرآن کریم دا لفظ چې ده دا هم قرآن ده او د قرآن کریم دا معنا چې ده دا هم قرآن ده. د قرآن کریم لفظ چې ده دا هم قرآن ده، د قرآن کریم معنا چې ده دا هم قرآن ده. نظم د قرآن کریم دغه الفاظ دي چې دا موږ او تاسې تلفظ پې باندې کوو، الله جل جلاله را لېږلي دي، دغه آیتونه دي، او معنا چې ده هغه مفهوم، هغه منطوق، هغه مستنبط له دغو الفاظو چې کوم شی راوځي دغه د قرآن کریم دغه معنا ده. نو قرآن کریم چې ده هم دا لفظ ته ویل کېږي، هم د الفاظو معنا ته ویل کېږي، هم یې هغه مؤدا او مصداق ته ویل کېږي، او هم یې دغه دال او دغه
دلالت کوونکي لفظ ته دې ته ټولو ته قرآن کریم ویل کیږي. دا قرآن کریم دی. قرآن کریم د الله جل جلاله کتاب ده، د خدای جل جلاله کلام ده، او دا د الله جل جلاله ازلي صفت ده، او دا غیر منفک صفت ده. دا د الله جل جلاله غیر مخلوق کلام ده، او خدای جل جلاله دا خپل صفت ازلي او ذاتي صفت ګرځولی ده، او دغه کلام نفسي ده، او دغه د موږ تلفظ چې ده په قرآن کریم باندې دا موږ وظیفه کوو. قرآن کریم دا بیا د موږ تلفظ ده په قرآن کریم باندې. قرآن کریم د الله جل جلاله کتاب ده، او دا هغه کتاب ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته علامه ساوي لیکلی دي د جلالین شریف په حاشیه کې چې خدای جل جلاله له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وعده کړې وه، او دا یې ورته ویلي و چې زه به تا ته داسې کتاب درکمه چې نه به یې اوبه خرابولی شي، او نه به له ډېره تکراره او له ډېرو د پاڼو له اړولو څخه هغه زړیږي، هېڅکله به زړیږي او خرابیږي نه، او هېڅکله به یې اوبه نه خرابوي. نو دا هغه کتاب ده چې معجز کلام ده. الله جل جلاله دنیا ته بشریت ته د لارښوونې لپاره رالیږلی ده. داسې د قرآن کریم فضیلت څومره ده، او داسې قرآن کریم مشخصات چې شی دي، دا به بیا په راتلونکي درس کې انشاءالله موږ او تاسې وایو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.